زما ورونو خویندو تاسو به اکثر اورئ دا جینکو بایلوبا چې دا څه شی دی دا جینکو بایلوبا دې باره کې اکثر خلک اوریم اکثر خلک ګورم چې یاره داسې دوایي ده که داسې بوټی دی د دې څه فایدې دي څه نقصانات دي کم خلک دا استعمالولی شي ولې دا جینکو بایلوبا چې کوم دی نو دا موږ دومره ډېر اورو یا دومره مشهور دی یا واقعي داسې څیز دی چې د دې فایدې ډېرې زیاتې دي نو دا ټولې خبرې کوو په دې ویډیو کې ویډیو تر اخره پورې وګورئ جینکو بایلوبا چې کوم دا نو دا یو جرړ ده د یو بوټي دغه جرړ ده او دې جرړې نه دا جینکو بایلوبا مونږ حاصلو او دا په چاینا کې او دې طرف ته چې کوم دغه ملکونه دي په دې کې ډېر زیات عام یعنی په خپل خوراکونو کې مغې استعمالوي او د هغې استعمال چې کوم دی ډېر زیات دی لکه څنګه چې مونږ خپل عام سبزیانې چکندر یا داسې مختلف څیزونه استعمالو نو داسې هغې هم یا مونږ چې دا ادرک وغیره استعمالو دا څیزونه دغسې دا جینکو بایلوبا یو جرړ ده او دغه بوټي نه چې کوم دی نو مونږ دغه دوایي حاصلو جینکو بایلوبا ته نه دغه کوو او دا جینکو بایلوبا چې کوم دی د دې خاصیت دا دی چې دا په وجود کې کوم رګونه دي هغه کولاوي او وجود کې چې رګونه کولو شي د وینې ګردش ښه شي نو دغه جینکو بایلوبا چې کوم دی مونږ له په ډېرو څیزونو کې مدد راکولی شي یعنی څوک د زړه بیماران دي د چا د وینې ګردش ښه نه وي د زړه رګونه تنګ وي داسې د هغې د رګونو بیماریانې وي چې په دې رګونو کې کولیسټرول او مختلف څیزونو د وجې نه ایتھروسکلیروسس شوي یعنی هغه رګونه تنګ شوي وي هغه خلکو ته پرابلم دي بیا خصوصا د شوګر چې کوم مریضان دي نو هغې دا نري رګونه چې کوم دي کوم ته چې موږ کیپیلریز وایو یعنی د ګوتو د خپو د ګوتو رګونه او داسې مختلف اعضا کې د ګردو نري رګونه د سترګو نري رګونه د شوګر مریضانو کې دغه کمزوري شي او دې کې چې کوم د وینې دا ګردش دی دا کم شي نو اوس د وینې دې ګردش امپروف کولو دپاره دې کې ښه والی راوستو دپاره دا جینکو بایلوبا که د دې استعمال وشي نو دا رګونه کولو شي د وینې ګردش ښه شي اوس چې د وینې ګردش ښه شي نو هغې سره یقینا د هغه ځای چې کم دی لکه ستاسو فرض که د خپو ګوتې دي د لاسونو ګوتې دي یا په دماغو کې د اعصابو نري رګونه دي هغلته کې چې وینه ور رسولي هغلته کې نیوټریشنل چې کوم الیمنټس دي هغه رسول یعنی خوراک ور رسول دي اکسیجن ور رسول دي وینه هغه ځای ته رسول دي نو هغې سره یقیني خبره چې په کومو اعضا کې د وینې دغه روانګي ښه وي هغه اعضا ښه وي اوس که جینکو بایلوبا استعمال شي نو په دماغو کې د سترګې رګونو کې د ګردو نرو رګونو کې داسې مختلف ستاسو د بدن چې کوم رګونه دي په هغې کې د وینې ګردش ښه شي نو یقیني طور دې سره عصبي طاقت زیاتېدی شي یعنی دا هیره چې د چا زیاته وي د چا دماغي عصبي کمزوریانې وي دغه سره پکې ډیره فایده راتلی شي بل دا د زړه چې چاته بیماریانې وي چاته انجاینا کېږي یا مختلف داسې مسلې وي سټیمنا یې کمه وي نو هغه خلک که د دې استعمال وکړي د هغې سټیمنا زیاتېدی شي د هغې صحت ښه کېدی شي بیا راځو هغه کسانو ته چې چا د شوګر دا مریضان یا چې د خپو ګوتې میږي کېدل د خپو ګوتې اوده کېدل یا سون کېدل یا بالکل دا مړی شي په دې باندې بنده پوهېږي نه پکې زخمونه راشي خپه خرابېدل د شوګر نو په دغه کې جینکو بایلوبا هم ډېر غټ رول دی او دې سره د وینې ګردش ښه شي نو تاسو د خپو چې کوم نیوروپتي ده ویسکولوپتي ده یعنی د اعصابو رګونه او د وینې رګونه دا چې کمزوري کېږي دا ورسره ډېر ښه شي نو دا یو نرف ټانې کم شو نو دې سره دا د خپو سوځې د خپو دردونه د خپو میږي کېدل د خپو اوده کېدل خصوصا د شوګر مریضانو کې عام ورسره ډېر ښه شي بیا چونکې وینې ګردش ډېر ښه وي صحت ورسره ډېر ښه وي او د ټولو نه اهم څیز چې په کم کې کم ضروري دی چې کم نن سبا زما رونو ته دا مسلې دي چې اکثر خلک راشي چې یاره ما ته دغسې مردانه کمزوریانې دي یا دغسې مسایل دي راته نو هغه خلکو دپاره هم انتهایي ښه دی ځکه چې د مردانه کمزوري د ټولو نه غټه وجه څه ده اریکټایل ډسفنکشن یعنی هغه د تناو کیفیت نه راځي تناو نه راځي سختي نه راځي نو چې کله د وینې سپلای ښه شي بلډ سپلای ښه شي رګونه کولو شي نو دغه تناو یا دغه سختوالی چې کوم دی دغه هم شروع شي او دا سیکشول چې کوم کمزورتیا ده یعنی دا مردانه کمزورتیا ده په هغې کې هم ډېر خاطرخوا په هغې کې امپرومنټ راشي بهتر شي او دا صحت چې کوم دی نو دا ښه شي که نقصاناتو باره کې خبره وکړو د جینکو بایلوبا نو نقصانات خو داسې څه دغه نشته چونکې یو نیچرل پروډکټ دی څنګه چې مونږ مختلف نیچرل څیزونه خورو دا په خوراک کې هم استعمالیږي مختلف ملکونو کې نو د دې کې څه داسې خاص مسلې نشته خو بهرحال څه خلک داسې وي چې کېدی شي هغه دې ته الرجیک وي نو که چاته څه الرجي وي نو هغه د جینکو بایلوبا وغیره نه استعمالوي یا اکثر داسې چې مختلف قسم دوایانو استعمال چې کوي لکه بعضې خلک که خدای دې نه کړي هغې ته برین هیمریج شوي وي یا داسې نور څه دوایانې استعمالوي د بلډ پریشر د شوګر نو د خپل ډاکټر د مشورې مطابق دغه دوایان استعمال کړي او خصوصا هغه خلک چې کم د وینې نری کولو دپاره د لو ډوز اسپرین استعمالوي یا کلوپیډوګریل استعمالوي یعنی زړه سټنټونه لګېدلي دي یا د زړه ساپریشن شوی دی
یا د وینې نه راکولو لپاره کومې ګولۍ ډاکټر صاحب لیکلي دي نو وینې نه راکولو ګولو سره چې کله تاسو د جنکو بایلوبا استعمال کوئ نو احتیاط سره او خپل ډاکټر خبر کړئ که هغه تاسو ته جنکو بایلوبا ایډوایس کوي چې ډاکټر صاحب زه خو دا لوپرین یا دا اسکارډ یا دا لوپلیټ یا دا ټایپ ګولۍ چې کوم د وینې نه راکوي زه دغه ګولۍ استعمال کوم نو آیا زه د استعمال کولی شم یا نشم کولی نو تاسو ډاکټر به تاسو ته بهتر طریقې سره وایي چې یاره جنکو بایلوبا به تاسو استعمالولی شي یا نشي استعمالولی. محترم خویندو امید لرم چې د ستاسو صحت حواله سره چې کوم دا خبره اترې دي دا به ان شاء الله جاری وي زما او ستاسو چې کوم د عملګرتیا ده دا به قائم وي خدا به هغه صورت کې قائم وي چې تاسو دا ویډیو لایک کړئ دا شیر کړئ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا چینل خپل ټول پښتنو رونو خويندو ته ورسوي چې دا غي هم فائدہ وشي. خپل خیال ساتئ. د الله پامان.